ملګرو نن تاسو سره زه د مولانا ادریس صاحب رحمت الله علیه یو زبردست کلیپ شریکوم چې هغه د ښځو په حوالې سره خبرې کوي. وایي چې د ښځو کتاب جدا دی او د سړو جدا دی. ډېر زبردست ویډیو ده، راځئ ویډیو شروع کوو. نو تاسو ته په دې سایټ کې به ویډیو ښکاري. د سړو کتاب جدا دی او د ښځو کتاب جدا دی. کتاب جدا دی او په یو علاقه کې دلته راته چا وي چې دلته کله مړی وشي نو مړی چې د لمبا دپاره والي او چې کله یې ولمبوي نو بیا هغې نه وروستو خلک کباب خوري او کباب ځکه خوري چې دا ډېر ترسکونکي دي. نو دا یو رواج دی د دې کلي علاقې د خپلو خلکو ځاني رواج د اسلام نه دی. په همدې حوالې سره مولانا صاحب خبره کوي. یو علاقه کې راته چا وی چې دلته مړی وشي او لمبولو لی والي نو خلک کباب خوري. مې دا لا ښه رواج دی، کباب ترسکون دی. موږ زموږ یوټیوب چینل ته راشئ، پوره مکمل بیان موږ سره شته دی. دا خو معمولي غوندې یو جلکي موږ تاسو دپاره وړاندې کړه. ډېره مننه کوم. السلام علیکم.